السلام علیکم د سکل سور یوټیوب چینل ټول ملګرو ته به د هیله چې ټول راته ښه روغ یاست صحت او عافیت او جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تاند یم هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب لایک او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي په دې چینل کې هره ورځ ټیکنالوژۍ اړوند ویډیوګانې نشریږي راځم په ویډیو شروع کوم ویډیو شروع کړو نه مخکې ویډیو در سره لایک کړئ نن د ملګرو ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې یو کتاب څخه pdf جوړ کړو غوره او بهترین شکل باندې pdf جوړ کړو نو هر څخه مخ به تاسو لاړ شئ پلی سټور څخه به جی اس سکانر به رانسټال کړئ زیر ته لینک ډسکرپشن کې به چې په هغې له طریقې تاسو کولی شئ چې رانسټال یې کړئ نو راځم په همدې کې لیک اخلم صحیح ده په همدې په واسطه زه کولی شم چې یو pdf جوړ کړم او بل یو یادونه ده چې په راتلونکي به یو ویډیو نشر شي چې څنګه کولی شو چې سټایلش pdf جوړ کړو لکه اوس فرض موږ سره په هارډ کې کتاب یې ثبت کوي یعنې موږ سره یو کتاب یې هغه pdf کوو نو دې طریقې نه یې کولی شو ولې یو کتاب یې چې موږ لیکلی هغه څنګه سټایلش تی جوړو سټایلش یو pdf جوړو هغه به راتلونکي کې دا ویډیو نشریږي خو راځم په دغه ویډیو کلیک اخلم هغه اپلیکیشن کلیک اخلم کله مې کلیک واخیست به راخلاصېږي ملګرو وګورئ ما خپل نوټونه دي دا مې pdf کړي دي صحیح ده ملګرو دلته دوه اپشنه درکوي ملګرو صحیح ده کله صفحه راخلاصه کوئ تاسو ته دوه اپشنه درکوي لومړی دغه اپشن ده که چېرته تاسو سره تصویرات وي د یو کتاب نو غواړئ چې pdf دې جوړ کړي دې باندې باید کلیک واخلئ او بل اپشن ده چې دغه کیمرې اپشن ده نو که چېرته تاسو سره کتاب وي عکسونه همدې ځینې ته واخلئ او pdf ترې جوړ کړئ نو زه راځم په عکسونه ترې همدې نه اخلم ځکه دلته عکسونه ترې واخلې او pdf ترې جوړ کړې دا بیا ډېر ښه شکل pdf کتاب راځي نو زه راځم په دې کیمره کلیک اخلم ما سره یو کتاب د هغې نه pdf جوړوم یو ملګري وغوښتی صحیح ده کله مې کلیک واخیست موبایل دغه هغه ته ځي ملګرو تاسو فهم دی چې کتاب خپله سکین کوي هغه اضافه ساحه بیخي پکې نه راولي صحیح ده یو بل مخ واخلم دغه ګوره ملګرو دا کوم ځای تاویږي کوم ځای تاویږي دې باندې به کلیک واخلئ یا خپله سکین کوي او pdf ته جوړوئ درې ورقونه به یې زه جوړ کړم بیا به دغه نه به یې جوړ کړم دا ډالۍ نه عکس به واخلم دې باندې به کلیک واخلئ کله مو کلیک واخلم ملګرو ډېر صفحه راځي نو که نور عکسونه اخلم زنډې کې په دې به کلیک واخلم په دې عکسونو باندې کلیک واخلم کله مو عکسو باندې کلیک واخیستم ملګرو ته وګوره ډېر ښه شکل باندې راځي بیا په دې ټیک مار باندې ورته کلیک اخلم صحیح ده کله مې په ټیک مار ورته کلیک واخیست بیا په دې ټیک مار ورته کلیک اخلم کله مې په دې ټیک مار ورته کلیک واخیستم ملګرو هغه کوم عکسونه مې اخیستې ما یو څو دانې عکسونه واخیستل لکه دغه عکسونه مې واخیستل دلته هم تاسو ایډیټ کولی شئ بل دلته یو څو اپلیکیشن درکوي لکه ایډیټ دلته ګوره ملګرو دلته ایډیټ درکوي فلټر درکوي او چوکاټ هغه درکوي صحیح ده ملګرو دې له لارې تاسو کولی شئ ایډیټ یې کوئ جوړ یې کوئ صفحه یې کوئ صحیح ده ملګرو ډېر صفا شکل ګوره راغلل ډېر په دلچسپه شکل سره راغله لوستل کېږي هم خوندور شکل باندې راغلل نو دغه نن pdf جوړ کړه صحیح ده ملګرو دلته یې نوم ده دغه ځای کې نوم بدلېږي چینجېږي لکه اوس دلته اوس تاریخ راغلی دلته زه نوم ورکوم د مدیریت د علم اساسات خالي مدیریت ورکوم ویډیو ډېره بیا زیاته غټېږي مدیریت د علم اساسات صحیح ملګرو مدیریت د علم اساسات په نوم ما ورکړه دلته اوکې باندې کلیک اخلم د کتاب نوم چې شو د مدیریت د علم اساسات نو دې ځای څخه یې خپل موبایل ته هم سټوریج ته هم کاپي کولی شئ هغې ځای ته انتقالولی شئ نو دغه ویډیو سه او راتلونکي به یو ویډیو نشر شي څنګه کولی شو چې موږ یو سټایلش معیاري یو خپل لیکنې نه pdf جوړ کړو چوکاټ یې ورته جوړ کړو خپل تصویرات وکارو خپل واتساپ نمبر کوم لیکنه لینک یې هغه هم پکې اچولی شو او ویډیو به راتلونکي کې نشریږي انشاءالله هیله مند یم چې که چېرې تاسو نوټونه لرئ کتابونه لرئ او چا څخه وغوښتل pdf نو په دې شکل کولی شئ چې pdf ترې جوړ کړئ تر بیا بلې ویډیو په کله له رب سپارم هر چیرې سبا ده سوکاله پرمختللې اوسئ الله مو مل شه چینل سره سبسکرایب کړئ